لرې پرتې سیمې او ستونزمنې لارې زموږ د دې مقدس رسالت او ماموریت مخه نشي نیولی. موږ لرې ولایت غور ته راغلي یو، یعنې که د دې لارې په اړه تاسو پوه سئ، د دې ستونزو په اړه پوه سئ، ډېر به حیران سئ. دلته موږ د 400 کورنیو لپاره د خوراکي موادو توزیع لرو چې مشتمله ده د وړو وریځې، بوره، چای، لوبیا، غوړي، دې ترڅنګ کاسې دي، پیالې دي، چایبر دی. د دغو برخو یو مشتمل پیکیج د دې خلکو لپاره موږ راوړی دی. د دې ترڅنګ چې دې خلکو باندې څه وخت وړاندې سیلابونه راغلي، اوس هم خلک بې کوره دي او د دې ترڅنګ دا خلک کافي غربت کې ژوند کوي. د افغانستان لرې پرتې سیمې، لرې ولایتونو خلک یعنې دوی په هر حالت کې دوی مستحق او وړ د مرستو کومکونو دي. او د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده باید ووایم، زه ملګرو ته همیش دا خبره کوم چې د قمر لکه څنګه چې مانا سپوږمۍ ده، د سپوږمۍ په څیر د افغانستان په ټولې جغرافیه باندې خپله څرک او روښنایي خپره کړې ده. انشاءالله موږ به تل هڅه کوو چې داسې سیمو ته سفر وکړو، داسې سیمو ته لاړ شو چې هلته واقعي غربت خلک ستونزې ولري او مشکلات ولري. الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټولو دغه هڅې او زحمتونه قبول کړي. ستاسو دوستانو مرسته او همکاري او ملاتړ او زموږ هڅې هلې ځلې او ستړیاوې د خدای په خپل دربار کې قبول او منظور وکړي. هغه ورځ د خدای راولي چې موږ نور په افغانستان کې فقر ونه لرو، ستونزې ونه لرو او مشکلات ونه لرو او ټول په خوشحاله، آرامۍ او سوکالۍ سره ژوند وکړو. بیا هم وایم تاسو ته به لینکونه پر سکرین باندې ښکاري، تاسو کولی سئ چې قمر بنسټ سره ملتیا وکړئ او ستاسو په ملاتړ قمر بنسټ د افغانستان ټولې جغرافیه ته، د افغانستان لرو پرتو سیمو ته، واقعي ستونزمنو خلکو ته ځان ورسوي. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله. من خود مادم یک سر و تنم از بلوسبلی تیواره بار کردم، مهاجرت بیامدم به این منطقه. یک جوان 25 ساله به نام عبدالجبار فعال دارم، یکی سردار نام داره 18 بچه فعال دارم، یکی ستار نام داره 16. خود من کمر خم زده، بسیار پریشان و سرگردان. یک علام از شما مردم که یعنی از ما قریبا یک خورده میپرسین و یادآوری میکنین، دست شما درد نکنه. از ولایت غور هستم، معلول هستم. خود ما تشکر، خیلی خوشحال و خوشوقت شدیم ما به خاطر از شما مؤسسه خیریه قمری همکاری کردین که ولایت غور تشریف آوردین. Oh